نن در سره یو داسې سړي داستان شیر کوم چې هغه ماته ویل چې ډاکټر صاحب زما ماشومان رغټ شي 10 کالو ته ورسیږي مړ شي رانه 8 کالو ته ورسیږي خبرې زده کی اترې زده کی مستې باندې راشي خوګلت پکې راشي بیا مړ شي رانه. نو دغه سړي انداز چې ما ولیدو دغه خبرې ما ولیدې ظاهرا خبره دی چې هغه دننه بالکل ختم کړی و. 2 منټه تاسو خپل سوچ وکړئ هغه خلک چې د چا بچي وي یا که د چا کور کې ماشومان وي ماشومان ډېر زیات خوږوي که چېرته هم تاسو نه دا ماشومان چې خبرو ته اترو ته راشي خوږلت پکې راشي که چېرته ما درنه مړه شي که نه نو دا د زندګۍ تکلیف دې هغه لمحه وي. صحیح خبره دی چې انسان بالکل هم خرابوي. نن درته خبره کومه د تلسیمیا په باره کې. تلسیمیا دنیا ماشومان وژلو هغه سړي چې کوم بچي و هغه ته به څه شی کېدو تلسیمیا به کېد هغې ته. اوس د تلسیمیا علاج یا د تلسیمیا روکتام ډېر اسان دی خو صرف څه شی دی ځان پوهول دی چې موږ به ځان ته څنګه بچ کوو چې د تلسیمیا بچي زموږ ونه شي. که چېرته وشو 3 کالو ته 4 کالو ته 10 کالو ته ورسېدو څومره خوند پکې راشي که انسان نه مړ شي هغه بچی نو انسان ته ډېر زیات تکلیف ورکوي ظاهره خبره ده. اوس ځان پې پوه کوئ ګورئ که چېرته هم تلسیمیا 2 قسمه دی ساده الفاظو کې یو میجر دی یو ماینر دی. یو غټه تلسیمیا دی چې هغې کې به دا علامات یو وړه تلسیمیا دی هېڅ خبر هم نه دی خو که چېرته غټه تلسیمیا بیا ماشوم مړ کوي ظاهره خبره ده. اوس دا لګیږي څنګه تلسیمیا چې کوم دی دا مور او پلار نه بچو ته لګیږي مور او پلار نه څه شی کېږي بچو ته اوړي. دا د تلسیمیا ډیفینیشن دی چې دا کېږي څه مور او پلار نه بچو ته اوړي. تلسیمیا د وینې یوه بیماري دی څنګه اوړي مور او پلار نه بچو ته. ګورئ چې یو مور دی یو پلار دی دا دوه یو جنۍ دی یو هلک دی خپلو منځو کې واده وکړو دې دواړو کې د تلسیمیا ماینر جراثیم و تلسیمیا وړه تلسیمیا جراثیم دواړو کې موجود دي چې کله هم دی بچي راوړي که نه نو 25% چانس به وي چې دې نه به د تلسیمیا غټه تلسیمیا چې کم دی هغه بچي به یې پیدا کېږي چې کله مړ کېږي هغه او 50% به د هغې دا چانس وي چې دې نه به د تلسیمیا وړې تلسیمیا یعنې ماینر تلسیمیا بچي پیدا کېږي هغه هېڅ خبر هم نه دی هغې کې سیمپټم یا علامات نه وي او 25% به دا چانس وي چې دې مور او پلار نه به داسې بچي پیدا کېږي چې هغه به بالکل هیلدي وي هېڅ مسله به هم هغې ته نه وي نه به تلسیمیا ماینر وي نه به میجر وي. اوس د دې روکتام موږ څنګه کولی شو. تلسیمیا کېږي څه شي نه دا یو د وینې بیماري دی بلډ ډیسورډر دی هیموګلوبین نه جوړیږي هیم او ګلوبین هم به 2 قسمه وي الفا وي او بیټا وي خو هغه ځای ته نه ځو پکې. اوس د دې روکتام څنګه کولی شو. ډېرو ملکونو کې داسې دی که چېرته هم ته واده کوې نو ته به ټیسټ کوې هغې ته موږ هیموګلوبین الکټروپوروسس وایو. دا ټیسټ انتهایي زیات لازمي دی. لازمي ولې دی تاسو ته ما ویل چې 2 منټ دپاره سوچ وکړئ بیا به درته پته ولګي. که چېرته هم تاسو ټیسټ وکړو یو جنۍ او هلک ته دا واده کوي که چېرته دې هلک کې او دې جنۍ کې که چېرته هم د تلسیمیا ماینر وړې تلسیمیا جراثیم دې دواړو کې موجود وي نو دا که خپلو منځو کې واده وکړي دې نه به د تلسیمیا د غټې تلسیمیا بچي پیدا کېږي. که چېرته هم تاسو هیموګلوبین الکټروپوروسس ټیسټ وکړو واده نه مخکې که چېرته هم یو دا هلک دی دې کې تلسیمیا جراثیم شته دي د وړې تلسیمیا او جنۍ کې نشته هېڅ خبره نه دی بیا دې واده وشي. جنۍ کې شته هلک کې نشته بیا دې واده وکړي هېڅ خبره نه ده یو کې شته او یو کې نشته بیا هېڅ خبره هم نه دی بیا دې واده وکړي. خو که چېرته دواړو کې د وړې تلسیمیا جراثیم و که دا چېرته هم واده وکړي نو د دې د لاسه بیا څه کېږي تلسیمیا میجر بچي پیدا کېږي د دې روکتام بیا نه کېږي. د ډېرو ملکونو کې دا بیل شته دی چې کله هم واده کوي نو ته به هیموګلوبین الکټروپوروسس ټیسټ کوي پکار دی چې پاکستان کې مو شي چې کله هم څوک واده کوي پکار دی چې دا ټیسټ وشي چې پته یې ولګي چې څومره ماشومانان وي خوږه وړه ماشومانان وي چې دا زموږ ځایه کېږي نه. اوس د دې ماشومانانو یو بل علاج هم دی علاج یې دا دی که چېرته هم د تلسیمیا میجر بچي وي دې ته خو به وینه ورکوي وینه به ورکوي دا د علاج دی. که چېرته هم وینه نه ورکوي اوس د دې یو اپریشن هم کېږي څوک ورته سټیم سیل وایي یا دې نه بغیر بون میرو ټرانسپلانټ دې ته کېږي خو بون میرو ټرانسپلانټ چې کوم دی هغه هم 100% دا نشي ویلی چې دا بالکل کامیابي. د بون میرو ټرانسپلانټ هم هېڅ پته هم نه لګېږي او هغې باندې خرچه هم ډېره زیاته کېږي. نو دا تلسیمیا روکتام چې کوم دی پکار دا چې دی چې واده نه مخکې موږ د تلسیمیا روکتام وکړو دا ټولو نه ښه طریقه دی. مهرباني.